نن په ډیر کارکونانو پر ډیر بد خبره شیر افضل مروت نن په لاهور کې گرفتار کړلو او نن عمران خان درخواست او هم سمت کېدلو نه حالت تلو او په های کورټ کې شیر افضل مروت نن گرفتار کړلو پولیس والا نو السلام علیکم ملګرو نن د پی ټی آی کارکونانو پر ډیر بد خبر دی شیر افضل مروت نن گرفتار کړلو شیر افضل مروت ویلی ما باندې اته پارشي کټ شوی دی او اته خلامات پته نور پته نه لګي نور به سمري نو ما به گرفتاروي نو پولیس والا هغه ز کنویشن کو زما ګناه صرف دا زه یو کنویشن کوم او ولته زما نو ما گرفتار بشپم یو زی ورځ می بل زی نو ما ته په لارو شګوتګي چې نو ما ته روډونه بلا کوي او زه په غزي نشم تلې نو زه په غلو کوسو کې موټر سایکل باندې و زما نو ډېر مشکلات یې زه غزي ځان رسوم نو صرف څه کوم زه د پاکستان دغه کوم خپل پلک ته راخشي نو زه دې غما کوم هر سړی داسې خوخه د خپل بچو سره کینی خپل بچو سره ټیم تیروي نو هر سړی داسې غواړي زه صرف او صرف راوته زه د خپل ملک دغه مراوته زما خپل ملک خشي نو صرف دا عمران خان زه دا تمنه کوم مال د غړ سیټونه راکې عمران خان وزیر اعظم شي مال د غړ سیټونه راکې نه زه په دی وکیلۍ کې زه خوشاله یم نو او صرف او زه خپل ملک دغه ما دا کوشش کوم او بل په لو نو شریف ته زارش کې استلو کرهانه کې نو غته ازادي ملابېږي عمران خان ته نه ملابېږي پرون عمران خان سوشل میډیا ول سره ملابېده نو عمران خان आवाज هغه اوریدلو نو سوشل میډیا ول هغه आवाज اوریدلو منځ کې شاو ایبل ته आवाज نتلو نو عمران خان ویل ما سره په جیل کې دومره خلک نشي ملابېدل نو زه خپل نڅوي ما هغه ته نو هغه زه خپل پیغام ورکوم نو زما پیغام څوک نشي اوریدل دا شارټ غوندي ویډیو کتل ډیره مهرباني والسلام